د ننګرهار بهسودو دویم پل جوړونکي شرکت مشر په یو خبرنامه کې خبر اعلان ویل چې څو ورځې وړاندې د ننګرهار والي لوري په ناقانونه توګه زندان ته اچول شوی وو. نوموړي د خپل حیثیت د اعادې غوښتنې ترڅنګ زیاته کړه د پل تخريب د دوی پر وړاندې یوه توطیه ده او که پرې ثابته شي حاضر دی چې حساب یې ورکړي. لیکن انشاءالله کومه ستونزه نشته ده، نه پیښېدی شي. ټول یو توطیه ده. متاسفانه د افسوس ځای ده چې زموږ د ځوانانو احساساتو نه دښمن غلطه استفاده کوي، هغه به احساسات راولي او اصلي مقصد بل شي. دا لاره نه وه، دا حل لاره نه وه چې زه ماته کوم دعوت راکړ شو زه فراري نه وم، زه تښتېدلی نه وم. زه خپل عزت اعاده غواړم، زه د خپل د شرکت د نامبدلو اعاده غواړم، د حیثیت اعاده غواړم. بلکې یو زما نه دا ټول مدني ټولنې د تجاران، ملي تجاران دغه د ټول موجود دي، راغلي دي، دوی ټول څه غوښتنې لري. دا که هر یو په همدې رقم باندې له صحنې نه ایسته کېږي په یو نوم او افغانستان د حکومت د صحرایي محکمې فیصله کوي او میډیا راغوښتل کېږي او عزت د چا دلته پیمالېږي، دا که په دې رقم کېږي څوک هم دلته حاضر نه دي چې د دپاره کار وکړي. اخوا د ننګرهار والي وايي که په هره لویه پروژه کې داسې ښکاره ناغیړي وویني نو له مسؤلینو سره به یې له دې سخت چلند وکړي. دا زه د دې منطقي مسؤل یم. زه به دغسې اشخاصو ته چې د ملت په وینو باندې لوبې کوي او د ټول وطن په شتمنیو باندې او د 10 میلیونه انسانانو په سرنوشت باندې لوبې کوي او دې ته بیا تخنیکي څېړنه به وروسته کېږي. په راتلونکي کې که بل څوک داسې کار وکړي زه دا کار ورسره کوم او له ده سره چې کوم کار ما کړی دی د ملي ګټو د ساتنو، د خلکو د عامه ذهنیت ته درناوی او که په آینده کې بیا دغسې غلطي تکرار کړي له دې نه شدید عمل ورسره کوم. باور دا دی که د لویو او ټولګټو پروژو کیفیت او څارنې په برخه کې داسې ناغیړي وشي نو شونې نه ده چې نورې ټولګټې پروژې به هم په ښه کیفیت سره پلې شي.